الحمدلله خوشبخته په دې یم چې داسې یو خوشبخته انسان دلته لرم چې هغه الجزیرې تلویزیون پې راپورټ هم جوړ کړی او زموږ او ستاسو د وطن دی د وردګو دی د تنګي د ساحې دی. السلام علیکم ورحمت الله. بیا هم نبوي مسجد کې لله الحمد شويه حبيبي لله الحمد بیا هم نبوي مسجد کې او نن د اختر شپه ده. الحمدلله خوشبخته په دې یم چې داسې یو خوشبخته انسان دلته لرم چې هغه الجزیرې تلویزیون پې راپورټ هم جوړ کړی او زموږ او ستاسو د وطن دی د وردګو دی د تنګي د ساحې دی او الله تعالی ورته دا سعادت ورکړی چې دلته رسول صلی الله علیه وسلم همسایه تقریبا د څو کاله نه ایسه 9 کاله الحمد او په همدغه جامه کې دا دی الحمدلله چې دی په دې مخکې صف کې ولاړ دي. حاجي صاحب څنګه یې؟ لږ په بزوره خبره سره وکړي. دا وګوره خیر عربان احترام کوي هغې هم ورسره جوړ په خیریاله کې ښه دا دی صاحب. الحمدلله زه هره شپه خپل د وطن په خاطر 2 رکعته لمونځ او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سلام کوم. نو دا به تاسو اکثر د مسجد نبوي په کامرو کې کتلی وي هغه د حاجي صاحب دی. حاجي صاحب ستاسو نوم مبارک محمد ظاهر الدیني د وردګو او حاجي صاحب سید آباد ولسوالۍ زه ورغلی یم که نه او دغه د بهترینه ساحې دی او ډېر ښایسته ځای هم دی حاجي صاحب. ښایسته ماڼۍ باغونه ماربلې سنګ مرمر عباس د غره تیږې لیکلی او ورغلی یې څونه وخت کې نه یې تللی 8 کاله کېږي راته هم راسه دې خوا راشه او ده سره اختر مبارکي را سره وکړه داسې دی د حاجي صاحب لمسی دی او ما خو نه پېژانده چې څه نومېږي عبدالله. حاجي صاحب لله الحمد مشرف شو په ملاقات دی او الله تعالی دې همیشه آباد لره ژوندی اوسې په عمر کې دې برکت صاحب خدای مو آباد لره حاجي صاحب. موږ به سبا له خیر بېرته مکې ته ځو افغانستان ته. یاره حاجي صاحب شوروا خو بس دا خو دې زیاده کړه الله دې خوشحال لره حاجي صاحب سلام یو کار چې دعا ورته کوي چې الله تعالی مبارک بر راوغواړي د وطن لپاره. الحمدلله بس الحمدلله زموږ وکیل بیا تاسو وکیل یم د افغانستان وکیل دی دلته لکه په محکمه کې چې دعوی وکیل دی بس نشه حاجي صاحب الله دې عزتمن لري بس اعتکاف هم کړی دی نو الحمدلله څنګه هغه د مسین اخلم یا مساسو مرتبه ښه صحیح ده. ښه دوستانو الله عمر شه السلام علیکم اختر مو هم مبارک شه. السلام علیکم. ویډیو خو دې وکتله نو زه د تا لپاره یو خوشخبري لرم. خوشخبري دا د خصوصا هغه ورونه او خویندې چې هغې د افغانستان څخه یا مثلا په نورو هیوادونو کې اوسېږي او اسلامي مراکز او دیني مدارس همدارنګه زموږ او ستاسو د وطن ښوونځي یا مکتبونه هلته نه وي نو طبیعي خبره ده چې اولادونه به زموږ او ستاسو په داسې یو محیط کې لویږي چې خصوصا که اروپا کې امریکا کې استرالیا کې په کاناډا کې نو چې کوم ځای کې اوسې په خوی به د هغه اوسې که ته څومره کوشش وکړې نو طبیعي خبره ده چې ته به مصروفه یې اولاد ته وخت ورکول خصوصا په هغسې جامعه کې سخته وي نو الحمدلله ملګرو سره په شریکه توګه باندې داسې یو کاریکولم باندې کار کړی دی چې دغه کاریکولم موږ ستاسو اولادونو ته تدریس کو نو فکر وکړه چې په 6 میاشتو کې د اولاد به داسې تربیه اخیستې چې فکر کوه چې ستا په خپل غېږ کې لوی شوی دی او همدارنګه همدغه اولاد دی چې چېرته ځي په کوم مجلس کې ته ناست یې دی راځي د دغه آداب د چې کوم احترام مشرانو ته کشرانو سره نو چې هغه نور یې وویني
متاثره کیږي به که نه دا اوس بسم الله که په دغه واتساپ کوم سره اړیکه کې شه قرآن کور آنلاین اکاډمي ملګرو سره په شریکه جوړه کړې په ډېر زحمت په ډېرو خواريو الحمدلله په لسهاوو ماشومان زموږ سره دا اوس درس و تدریس لاندې دي او کیدای شي د هغې مور و پلار یا د هغې میندې تاسو وپېژنئ هغې سره اړیکه کې شئ تاسو ته به د قرآن کور آنلاین اکاډمي هغه صفتونه درته وکړي بلکې صفت نه څه چې حقایق یې در سره به شریک کړي همدا اوس بسم الله کا د قیامت په ورځ د الله تعالی له مسؤلیت څخه به هم خلاصې او آینده کې به خپلو اولادونو ته خدای موږ له شرمنده نه یې موږ به خدمت کیو او دا کاروان به انشاءالله مخ ته ځي. السلام علیکم.